سپین مشرون قدرمن علماء کرام ځوانون نوست دي ټول ته زه د زړه د تل نه فرید او شاباشی ویایم چې دی د خپل د کور چارې لیارې خپل ذاتي مفادات دا یې پرېښي دي او د قوم د وطن دپاره د خور دپاره اجتماعي مفادات دپاره دی راغلي دي نن پنځمه شپږمه ورځ ده چې په دغه روډ باندې نوست دي او د خپل د روان چې کومه مستقبل نسل روان دی د هغې د خیر دپاره د هغې د ښه د سباوون دپاره او د پرامنه ژوند دپاره دی خپله قرباني ورکوي ډېر تقریرونه وکېږي وشول شعوري مجلسونه وکېږي جذباتي وکېږي خبرې کړل مې نه غوښتل خو سټیج سکرټري وغوښتل دلته په دغه پنډال کې د میز سره اکثر هغه خلک موجود دی چې د چا زیای ورک دی د چا ورور ورک دی د چا زیای شهید شوی دی اوس په د دوې درې ورځې کې تاسو د سوشل میډیا کسس دی چې کم و بیش شپېته لاس پښتانه مړه شوي دي په دا کې اتلس نولس هغه خلک چې ټیپک یې وخوستی دی یا د اسلام په نوم یا د شریعت په نوم چې په کومه نومه باندې دی اتلس نولس هغه کسان مړه شوي دي د دغې نه علاوه د پولیس د اف سی د ملیشې او عام ولسینه دا څلوېښت پنځه دېرش کسان دا مړه شوي دي دا صرف شپېته کسان نه دي دا شپېته میندې پښتنې میندې بېلې شوې دا شپېته پښتنې خویندې کونډې شوې دا په سلینه بچیون یتیمون شول دا په سلینه کورنۍ ته تباه شوې دې مستقبل تباه شو صرف په دا خبره باندې سوچ کړل پکار دي چې دا شپېته کسان په د دوې ورځې کې صرف دا تباهي وشوه دا تباهي د چا وشوه ویلې وشوه د چا د طرف نه وشوه د جنګ د چا دی په دغه جنګ کې ګټې چاته دي په دغه جنګ کې نقصانات چاته روان دی تر نن ورځې پورې د میش په ذهن کې دا خبره یې نرسي ویس هغه دلته داسې خلک موجود وي چې څوک په د خوره باندې جنګ کړل غواړي څوک په د خوره باندې تباهي کړل غواړي ویس هغه د دې سره هغې خلکې همدردۍ وي کم از کم چې د نن ورځې نه هر یو سړی په خپل ذهن کې په خپل هوش او حواس کې دا خبره په ذهن کې راولي چې هر هغه سړی یخکا وردي وغورځېدو هغه بغیر د وردۍ نه دی چې په د خوره باندې جنګ کړل غواړي یا د دغه جنګ ته ټیکي ورکول غواړي هغه که طالب دی هغه پولیس والا دی هغه که فوجي دی هغه ډي سي دی هغه اے سي دی خو چې څوک د مو وطن برګودوي څوک چې د مو وطن رنګوي څوک چې د مو خویندې ماندې بیروي څوک چې د مو بچیون یتیمون کوي په نن نه پس زه دغه خلکې بایکاټ کو دغه خلکو زه سوشل بایکاټ کو یغه جنازات او زه نه ورسو یا خپل پردي سره زه نه ملاویږو ولې کېستی ولې دې مې وطن ته برګودیر ورستی نن تاکه باندې ډي پي او تاکه باندې ډي سي چې دلته یې څلور نیم سوه کسان نیولي دي د میش جمشید خان یې نیولی دی د میش د باندې یې پنځه ویشت شپږ کسان شډلفور دا اچولي دي چې د مو په ټیکس باندې د مو په پیسې باندې دا یې خپل بل بچي سوتي د مو په ټیکس باندې دا یې خپل کاروبار کوي د مو په ټیکس باندې دا یې ګاډیونه ګرځوي د مو په ټیکس باندې دا یې خپل په بچیو باندې سبق بیایي دا یې ارسي د مو په مشرون باندې اف آی آر ګډ کوي دا یې ارسي د مو مشرون نسي خو پرین نه بله ورځ توسو پاته وي چې په جنیکل کې یو ایس ایچ او وویشته نن درېیمه ورځ دو چې د یخ ګاډی کاغذي باندې ویلوړ دی یو یې ورکړ دا یې پښتنه نشي کولی دا بختربند ګاډي ګرځوي دا هلیکاپټر یې ګرځوي دا فوجونه ګرځوي دلته یې دا یې مخامخ کې وینستی روسیې جوړې کړي دي امیش دوستو لپاره جوړې کړي دي خو د یخ ګاډي پښتنه صرف نشي کړلی دا بغیرته خلکو صرف دا عام ولس ته تکړه دی خو هغه خلکو چې ټیپک یې وخوستی دی ورکتای نشي دا هغه بېغیرته خلک دی دا هغه ذلیل خلک دی چې په توره شپه باندې دروي مو د کور مو د وطن مو د سپینږیري بېعزتي کوی شي خو چې کیم خلکو میش ځوروي کیم خلکو میش مړوي په اختلاف نه ورسي کیسه دغه دو چې دا خلک جنګ
ختمول نه غواړي ځکه چې په دغه جنګ کې دلته ګټې دي په دغه جنګ کې دلته فایدې دي موږ ته پکې نقصانات دی ویس غزو دا خبره کو چې د کوم خلکو ډېر ستړیوي ټکوي یې د یوه ملګري خبره وکړله چې اف آی آر یې کړی دی موږ دا ورته یایي په موږ باندې ذاتي 11 اف آی آر دي په دا کې د دهشتګردۍ اف آی آر غشته دی په دا کې شډلفور غشته دی شناختي کارت مې بلاک دی خو دا ورته یایي چې هر څه چې ته کولی شې هر څه وکړه خو ټول عمر موږ د قوم و د وطن و دغه د مظلوم ولس خبره وکړي دا ګډګرنه درکوي نن نه پاسه دا سپین ږیری ولسه دا وعده وکړي چې که چېرې هغه په چا باندې هغه څه تکلیف ورتلو په کوم یو مشر تکلیف ورتلو موږ به همیشه دپاره د هغې مشرانو سره دارېږي وعده واخیستی صرف آخري سنري درته ویو هغې جواب په نامنظور ټکي سره روکستی چې دا هلته پته ولګېږي چې په دا خوله باندې میز دا جنګونه نه غواړي یہ دہشت گردی یہ دہشت گردی یہ طالب گردی یہ طالب گردی یہ ٹارگیٹ کلنگ یہ ٹارگیٹ کلنگ یہ بم دھماکے یہ بم دھماکے یہ ویکو ڈالے یہ ویکو ڈالے یہ بدہ خوری یہ بدہ خوری یہ اتری لاشیں یہ اتری لاشیں یہ دہشت گردی ڈیرہ مانو